د ماشومانو وهل دا څومره غلط اثر کوي د دیو په رواني حالت باندې. مخبله چې دی په پاکستان کې هم استادي کړې ده د حفظ او هم یې په سعودي کې کړې ده. نو که چېرته موږ دغه دواړه ماشومان راواخلو مقایسه کړو نو موږ ته یو نتیجه راځي چې دا وهل څومره د ماشوم په رواني حالت باندې بد تاثیر کوي. که چېرته موږ دا ماشومان وګورو چې دلته په مدارسو کې سبقونه وایي یا په سکولونو کې چې دا څومره کم جرأته دي، هغه سکولونه او هغه مدارس چې کې وال ډیري، دا کم جرأته دي، دا خپل حق نه پیژني. او که چېرته دا په کور کې شکایت هم وکړي نو زموږ پښتانه داسې دي چې ماشومانو نه اوري، د هغې خبرې ته ویډیو نه ورکوي، وایي چې یاره دا سبق ته زړه نه کېږي ځکه داسې خبرې کوي او دلته چې دی هېڅ مسله نشته دی. نو دا یو غلط کار دی چې ماشوم دې سره ضایع کېږي. ماشوم چې دی په دې باندې پوه شي چې یاره زما څوک مرستې والا نشته چې زه خپل بریا د هغې ته وکړم. نو کله کله هغه به داسې درندګانو سره مخامخ شي چې دومره حده پورې هغه باندې ظلم وکړي چې هغه به مرګ ته ورسېږي. لکه د هغه سوات واقعه واخلئ. او که چېرته موږ هغه ماشومان واخلو چې هغه د دې حالت نه نیم تېر شوي، لکه د سعودي ماشومان زه تاسو ته وایم ما یو کال چې دی هغلته استازي کړې ده، دومره جرأت دی په هغه ماشومانو کې خپل حق پیژني او د استاد سره په کومه طریقه باندې خبرې. دلته خو چې دی استاد نه دلته پوس نشي کولی، دلته ته د استاد غلام جوړېږي. که هغه هر قسمه اړ کوي دا ته به مني، تا سره بل آپشن نشته دی ځکه زموږ نظام داسې دی. او هلته چې دی نظام یقینا چې ډېر مختلف دی. دغه ماشومان چې بیا غټ شي زموږ په معاشره کې هغه به خبرې نشي کولی، کم جرأت یې په خپله یو فیصله نشي کولی، هغه داسې لکه یو معلول په یو معاشره کې هیڅ رول نشي لوبولی. خو کوم ماشومان چې هغه تربیت یې صحیح وشي، په ماشوموالي کې هغه په نه خبره باندې ونه وهلی شي، د ادب دپاره وال هغې یو حد معلوم دی. دومره نه چې ته یو ماشوم دومره ووایې چې د هغې بدن باندې د دغې والو اثر پاتې شي چې یا د هغې هډوکی مات شي یا بدن یې شین شي. اوس خو دومره وال کوي خلک چې هغه مرګ ته رسېږي. نو دغه وال چې دی نه په شریعت کې شته دی، نه انسانیت چې دی دې له اجازه ورکوي. دنیا یو قانون هم دې ته اجازه نه ورکوي، نه الهي قانون چې دی دې ته اجازه ورکوي چې ته ماشومان دومره حده پورې ووایې. د هغې به ګناه څومره وي، یا به سبق نه یاد کړی، یا به لږ ورانۍ کړی، څه به یې کړي، مدرسې ته به نه راغلی، یو ورځ غیر حاضري به یې کړي. نو د هغې خو دا معنا نه ده چې ته دومره حد سره ماشوم ووایې چې هغه متنفره شي. هغه به د دین زده کړې ته، د قرآن زده کړې ته د هغې زړه نه کېږي. دومره حده پورې وال چې دی، دومره سختي چې دی هم ماشوم دې سره ضایع کېږي.